السلام علیکم. د پرون د راسه یو نیوز په ټرینډینګ کې دی چې د افغانستان یو ځوانانو یو سوپر کار جوړ کړی دی. زه خپله الحمدلله ډیر زیات خوشحاله سولم چې هغه ملک چې ټول عمر پریشانی، مصیبتونه، تکلیفونه، ستړیاوې، دغه جنګونو دا شام پر تیر سولو او د هغه ملک ځوانانو راولاړ سولو د خپل د ملک لپاره یو شی کریټ کړي چې د هغه له وجې د دغه ملک نوم نور مخته لاړی، نور دغه ملک تګ چالو کړي. دغه کامیابي، دغه ګټه خالي د افغانستان د خلکو نه ده، دا د هر پښتون، د هر افغان ده. د دوی د مخ د تګ څخه زموږ د مخ تګ دی، د دوی د خوشحالۍ څخه زموږ خوشحالي ده، د دوی د کامیابیانو څخه زموږ کامیابي ده. زه خپله الحمدلله په دا باندې ډیر زیات خوشحاله سولم. او زموږ د پښتونخوا سیمې څه ده، خاص طور باندې د پښتونخوا سیمه د دا ځوانان څه زه دا ریکویسټ کوم چې تاسو هم خپل مایند کریټیو جوړ کړئ، یو شی جوړ کړئ، دغه زوړ دغه سره راووځئ، دغه زوړ کلچر سره راووځئ، دغه د غلامي سوچونه چې دي دغه ټوله پرېږدوئ، د بوټ پالشي کارونه ګرده پرېږدوئ، دا زنده‌باد و مرده‌باد دا نارې ټوله پرېږدوئ. خپل مایند داسې جوړ کړئ چې د هغه په ترو باندې و علاقې ته، و وطن ته، و قام ته ګټه ورسېږي. دا قسم مایندونه جوړ کړئ، یو شی کریټ کړئ چې د هغه له وجې د ملک، د قام، د وطن نوم مخته ولاړ شي. دغه چمچه‌توب و د غلامي و د اصلي کلچر سلو دا نور کیسې سوې، دا شانو څه بلکل لاس واخلئ، په دې کې هېڅ ګټه نشته. که ګټه ولئ خو اوس به تاسو خپله لیدلی دلې دا زموږ د پښتونخوا په سیمه کې نه یو فیکټري شته، نه یو کارخانه شته چې څوک هلته یو مزدوري وکړي. د علاقې هر مسکین خوار خوارکی ځي کراچي کې یا مزدوري کوي، یا په پنجاب کې کوي، یا په نورو علاقو کې کوي، یا دوبۍ له ولاړ شي. په دا علاقو کې دوی محنت مزدوري کوي، د خپل بچیانو لپاره روزي راستوي. د یوه مایند هم کریټیو نه دی چې دی یو شی جوړ کړي. نو خپل ځان کې بدلون به راولو. موږ تاسو ټوله خپل مایندونه به فریش کوو، دا د غلامۍ څخه، دا بوټ پالشي څخه، دا چمچه‌توب څخه، دا زنده‌باد مرده‌باد دا شان څخه به راوځو. خپل مایند به داسې جوړو چې د هغه له وجې و علاقې ته، و قام ته، یو خوار مسکین ته ګټه ور ورسېږي.